سلامونه. د دې وخت اهم خبر ستاسو سره شریکوو. خبر دا دی چې څنګه تاسو ته معلومه ده چې پاکستان دې وخت کې د امریکا او ایران ترمنځ د ثالثۍ کردار ادا کوي. د دواړه هیوادونو لخوا د هغې چې کوم ډیلیګیشنز دي دې وخت کې پاکستان ته را روان دي. د ایران چې کوم ډیلیګیشن دی چې په هغې کې د ایران د خارجه چارو وزیر عباس عراقچي هم دی، ورسره د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر هغه هم د دغه استازي یا د دغه ډیلیګیشن یو خاص غړی دی او د دغه ډیلیګیشن مشري به هغه کوي. دې وخت کې دا ویل کېږي چې پاکستان ته هغې را رسېدلي دي او بیګا شپه تقریبا نیمه شپه هغې د پاکستان په هوایي ډګر باندې لینډینګ کړی دی. په دغه موقع باندې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت لخوا چې کوم خاص غړي دي نو هغې ډېر دروند هرکلی کړی دی. د پاکستان وزیر خارجه اسحاق ډار هم په دغه موقع موجود و. ورسره د وزارت خارجه چې کوم نور غړي وو هغه هم په دغه موقع باندې کله چې هغې په هوایي ډګر باندې لینډینګ وکړو نو د هغې ښه راغلاست یا د هغې هرکلي ته د پاکستان دغه ټول اعلی چارواکي په دغه موقع باندې موجود وو. ورسره د پاکستان د پوځ مشر فیلډ مارشل عاصم منیر هم په دې موقع موجود وو او ځینې ماشومان هم د ځان سره راوستلي وو. ټولو په ډېر درناوي سره د ایران د دغه استازي، د ایران د اعلی چارواکو، د ایران د خارجه چارو د وزارت چې کوم مشر دی عباس عراقچي، ورسره د هغې د پارلمان مشر یا رئیس محمد باقر او د هغې سره ځینې نور چې کوم د هغې د سیاست د دنیا کوم کارپوهان دي د هغې د ټولو ډېر په درناوي سره په ډېر زیات عزت سره ډېر تود هرکلی وکړو. ورسره ځینې ماشومان هم په دغه موقع د پاکستان اعلی چارواکو دغه لوړ رتبه سیاسي مشرانو د ځان سره راوستلي وو او د هغې په لاسونو باندې هغې ته د ګلونو ډالۍ ورکړې. دا د دې خبرې ښکاره ثبوت دی چې دې وخت کې پاکستان د ایران سره څومره نزدېکت لري، د ایران سره څومره زیاته خوږه دوستي لري، ځکه چې ایران زموږ یو ګاونډي هیواد دی او په کار هم دا ده چې پاکستان د ایران سره په دې سختو حالاتو کې ودرېږي. که په ایران باندې جنګ دی، امریکا او اسرائیل په ایران حملې کوي، بریدونه پرې کوي، خو بلخوا پاکستان په ایران باندې چې دغه کوم تکلیف دی د هغې په ختمولو کې ډېر پوره کردار ادا کوي. بل خوا را به شو د امریکې طرف ته. د امریکې چې کوم ډیلیګیشنز دی چې په هغې کې د امریکا مرستیال ولسمشر جې ډي وینس او ورسره د امریکا چې د منځني ختیځ لپاره کوم د معاملاتو لپاره کوم د هغې د خارجه چارو په میدان کې کار کوي سټیو ویټکوف، ورسره د ډونالډ ټرمپ زوم جیرد کوشنر، د دغه ډیلیګیشن دغه درې خاص غړي چې کوم دي د دې حصه دي. ورسره ځینې نور خاص غړي به پکې هم شامل وي، خو دا درې هغه کسان دي چې د مذاکراتو خاص غړي دي او د امریکا لخوا به د دغه مذاکراتي ټیم یا د دغه ډیلیګیشنز مشري چې کومه ده، لیډینګ چې کوم دی نو هغه به جې ډي وینس کوي. دا ویل کېږي چې دې وخت کې هغه په لاره دی او هیله ده چې څو ساعته وروسته پاکستان ته راورسېږي. د هغه چې کومه جنګي سوري د هغه چې کومه الوتکه وه ایرفورس 2 نو پرون نه هغه د پاکستان د سفر آغاز پیل کړی دی، خو د پاکستان او امریکا ترمنځ ډېر زیات لویه اوږده فاصله ده. نو د هغه چې کومه خپله شخصي الوتکه ده ایرفورس 2 هغه د پارس په ښار کې چې کوم هوایي ډګر دی په هغې باندې هغې لینډینګ کړی چې نور تیل ځان ته واچوي د ریفیولینګ سیسټم لپاره هغې هلته کې بریک اخیستی و. خو د هغه ځای نه دا ویل کېږي چې اوس بیرته هغه د خپل سفر آغاز پیل کړی دی او هیله ده چې څو ساعته وروسته پاکستان ته راورسېږي. د پاکستان لخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د دغه مذاکراتو کوربتوب کوي. ورسره به د پاکستان د خارجه چارو وزیر اسحاق ډار هم په دې کې شامل وي او دغه دواړه چې کوم ډیلیګیشنز دي د امریکا لخوا او د ایران لخوا چې کوم د اعلی چارواکي راغلي دي پاکستان ته، دواړه به دا ویل کېږي چې د اسلام آباد په سرینا هوټل کې قیام پذیر وي او هلته کې به دا د مذاکراتو سلسله او لړۍ شروع کېږي.
دواړه به په بیلو بیلو کمرو کې ناسته کوي او د دې پیغامات میسیجز چې کوم دي نو هغه به د پاکستان اعلی چارواکي دوی ته منتقل کوي او د هغې نه پس به بیا یو نتیجه راوځي. مونږ دعا ګویو چې یاره دا مذاکرات کامیاب شي او په دې خطه کې امن او سوله راشي، ځکه چې امن او سوله د ټول انسانیت لپاره ډیره زیاته ضروري ده. او بل خوا د پاکستان په اړه که زه خبره وکړم نو دې وخت کې پاکستان په ټوله دنیا کې ډیر زیات لوی نوم وګټلو، ډیر زیات عزت او کریډټ پاکستان ته میلاویږي. د دنیا ګڼ شمېر هیوادونو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ته په دې وخت کې د هغې لخوا مبارکباد او داسې پونځ راځي چې تاسو ډیر زیات ښه کردار ادا کوئ. نو الله دې وکړي چې د پاکستان دغه کوششونه، دغه هڅې یو ښه رنګ راوړي او دې کې یو ښه پرمختګ وشي. دې حوالې سره نور ډیولپمنټس او معلومات چې کوم مخې ته راځي هغې باندې به تاسو ته مونږ هغې ټایم سره معلومات درکوو. اوس د دې ویډیو په حوالې سره تاسو کولی شئ چې مونږ سره خپل نظر شریک کړئ. ډېره زیاته مننه.